نن پنجشنبه د یوې ستړې او کاري اونۍ پای. د غضنفر صاحب په خبره هغوی چې تفریح نه کوي کار هم نشي کولی. د تفریح لپاره مو له همکارانو سره پرېکړه وکړه چې دا اونۍ به نو د ګرشک په لور چکر و. د همدې په پار د لښکرګاه له ښکلي ښاره په وتو شو. دغه ښکلي او تاریخي ښار خپلې ښکلاوې لري. د لښکرګاه او ګرشک ترمنځ د چای انجیر ښکلې او سرسبزه سیمه د دغه سیمې ښکلاوې د ستایلو دي. د چای انجیر دغه ښکلې سیمه دلته د زموږ همکار ډاکټر اغادوی پلرنی ټاټوبی دی. د ډاکټر اغادوی په پلرني ټاټوبو کې مو هم لنډه دمه وکړه. د خرما او هنداره، د ریحان یا د کشمالو منظره او د دې سیمې ښېرازه ښکلاوې بیخي خوندورې وي. ما ورته یو نیم بیت هم ډالۍ کړ. د خوشحال بابا په وینا 3 شیان غلطوي د سړي غم: شنه ګیا، روانې اوبه او مخ د صنم. په همدې پار مو چې غم مو غلط شي د شنې ګیا یا د ریحان او یا کشمالي په ننداره ووتو. دغه سیمه رښتیا هم ښکلې ده. د دغه سیمې ښکلا، ښېرازتوب او پرېمانه روانې اوبه رښتیا هم زړه ته سکون ورکوي. دلته نو بیا ما دغه 2 ټپې هم ورته وکړې. په کشمالو کې مې حلال کوي چې جنازه مې د اسمان ملایک وینه، او په کشمالو کې ورته ناست یم جنۍ هوښیاره کشمالو له نه راځي نه. تاسې یې وینئ دغه د ریحان یا د کشمالي بوټی دی چې فکر کوم د درمل او دارو دپاره هند استول کېږي او هلته بیا په درملو کې کارول کېږي. هغه مرجې ته تللی رئیس صاحب سنګین ته تللی. دلته مو نو د شین چای بنډار هم وکړ، د مازدیګر لمونځ مو هم وکړ او کیسې مو هم سره وکړې. دغه سیمې رښتیا هم ښکلي دي. لوی پراخه سړک، شنه ساحه، روانې اوبه. د دې سیمې د طبیعي ښکلا بیخي پرې تمامه ده. پر لاره به یو نیم ګلپوش موټر هم راته چې زموږ یو مجرد همکار مو پرې ځوراوه. هغه به د خپل زړه د اطمینان لپاره بیا ویل چې نه دا د حاجي صاحب موټر دی، له عمرې راغلی، موږ ټولو پرې خندل. لویې لارې ته د سړک تر څنګ روانو اوبو، شنو ونو او پراخه فصلونو لا ښکلا ورکړې ده. د ګرشک بازار چې د هلمند هرات پر لویه لاره پروت دی د نهر سراج ولسوالۍ مربوط دی. ګرشک ته په رسېدو مو پرېکړه وکړه چې د ګولګپو د خوراک لپاره له مخکې ټاکل شوي هوټل ته به ځو. ولاړو ګولګپې مو راوغوښتې خو له بده مرغه هغه خلاصې شوې وې. بیا مو نو پرېکړه وکړه چې لومړی به شیریخ وخورو او وروسته بیا هغه د چا په اصطلاح ټیکله. شیریخ مو وخوړ، بیا نو ټیکله تیاره شو. لیټر ورسره خوندورې مستې بلا خوند یې وکړ. موږ هم ښې ډېرې کیسې وکړې. خواړه یې نهایتاً خوندور و، رښتیا هم خوند یې وکړ. بیا مو پرېکړه وکړه چې میده د شپې ناوخته بېرته د لښکرګاه ښکلي ښار په لور وخوځېږو. دا هم بېرته د لښکرګاه ښکلی ښار، منار چوک او زموږ شپنی سفر په پای کې ځای لري چې د دروند همکار ډاکټر صاحب سید متین هاشمي څخه مننه وکړو چې دغه خوندوره میله یې برابر کړه.